ته چې واستا پیسې د ستا له جېبه ځي خان ستا پیسې به ځي ته چې واده په دې چا پیدا کړي دي یا خولې پکې توی کړي دي خو د بل وینې توی کړي دي الله غم مه کوه بیا د زرګۍ بیا دې بېرته راستوي بیا به مزې کوې تنوري چرګان به وي کبابونه به وي امبریت به دې غواړي سړي به بالا شومه خپل مزې کوه مزې ورسوي دا ګوره داسې رانده په رشوت کې که مزې نه وای اوس پې جوړې بنګلې نه وای بله اورم وروره اورم و آفرین و جلیل خان یم و هغه بله ورځ چې مو هغه د سالون خبره در سره وکړه بله د چا واده دی وروره خو ما او تا د خبره سره کړې ده او ګوره که چیرې داسې دی خو ګوره زموږ د خوا چې دی وروره 2000 نفره دي هغه واده که چیرې دی مسکینانو دی خو هغه سره ور کینسل کړه هغه ایسته کړه ته غم مه کوه وروره ته غم مه کوه زه څه درته وایم بس د جمعې شپې ته وروره جانه زه تا ته 50000 افغانۍ بس در مخه درکوم بیخي صحیح بس سمه ده وروره هغه بل واده که سره که د غریبانو دی کینسل یې که بیا بل هفته ورکړه بله ورځ ورکړه صحیح دی به دواړه ټول نه بیا غمه وسه وروره بس سالون پر ما ورسېدی که غواړې چې اوس دا دی بس 500,000 زه در راستوم بس صحیح دی کور دې ودان اول نوم زما نشته صحیح دی کور ودان ناظر جانه دا څنګه صافه وې ته وا د حیوان ملا ورګرو یې داسې ورکېږي هوا ورکوې قرباني سم خان صاحب مال دغه دروازه ډېره خیره ده او بل څه بې صفا کړم ته ګوره نظر جانه ما تا ته بله ورځ هم وویل چې زموږ په کور کې د هغه اوله خوشحالي ده د ډېر لرې ځای څخه مېلمانه راځي ستا قربان سم دا په صافه باندې نه پاکېږي ما تا ته څه ویلي وه ستا خبره یېره شوم چې ما درته لوسه رنګمال راوله دا خو نه ښه کار دی زه به هره ورځ د صفو څخه خلاصم خو ډېر مصرف غواړي یو څه تولید کېږي ګوره ناظر جانه ته په ګټو تاوان پسې سر مه ګرځوه ته به داسې وکړې د خیره بازار ته ولاړ شه یو ښه ماهره رنګمال به راولې درته ومې وویله ته ولې سر نه خلاصوې خو پام کوه دا زموږ افغانان چې دي دا سم کار نه کوي یو پنجابی که دې پیدا کړي هغه راوله د خیره سره سمه ده د دواړو سترګو دا اوس یې موسیقل چای نه کم که به در په پښو ولاړ شم بس د دغه ځای انډل پر وځه خوشحالي ده خوشحالي دا سره کم رنګ دی دا څه دی دا څنګه بوی دی دی اوس ما به دا خلکو ته شرموي که څنګه کار دی ته ورته وایي زموږ په خلکو باندې رنګ وکړه دا سره کم رنګ دی دا خلک را باندې خندوي دا وګوره دا کلکینان د پخوانۍ وګوره هنداره هم ماته ده دا هم زه خپل نظر ته وایم چې دا که سره دا هندارې ته بېرته وکاږه نور هندارې واچوم نه جار راغله زه باید داسې کار وکړم چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې نه وي سوی داسې نوم باید زه ویې سم راځئ خان صاحب هغه ستا د زړه استاد مې راوستي راځئ خدای مو راوله او دغه چې دی دا ترجمان دی ستړي مه شئ क्या है बच्ची ठीक हो تاسو څنګه دي دغه ترجمان دی دغه ځای دی دا د ملتان هغه دی کیسه هغه استاد ښه دی د ملتان دی ورځ چې تا کیسه کړې استاد المر د دوی پر کور باندې راکښته شوی साहब से कह देना कि मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग का पैसा सोना बिल्डिंग बनाया प्यारा बिल्डिंग बनाया मोहल्ले में आप ही का घर खूबसूरत होगा د ښه رنګونه جوړ کړي دي ښه ځایونه جوړ کړي دي د بنګلو سره دا ځایونه جوړ کړي چې به د زرو دي دارنګې دا ښایسته ورکړي دی ډېر پوه سړی دی آفرین زما د هغه سړی په کار دی خوله یې ورپرې کړي خوله یې ولې پرې کړې خوله پر پرې کړي نه وای خوله پر پرې په پیسو باندې وای ښه पाजी हाँ जी बंदा पैसे वाला है पैसा ज़्यादा बताओ अच्छा पैसे बहुत इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा बताओ 50-50 है क्या बोलता है ठीक है मैं कहना सही है सर तो ठीक है तो कह देना कि 2 लाख रुपए में मैं सारे घर को पेंटिंग करा दूंगा और एक शर्त और सुबह सुबह मैंने पराठा चाहिए और दाल तो मैंने खाना भी नहीं है
ओए दाल काके मेरा बहुत सर में दर्द आ गया मतलब क्या खाना है रोस्ट دی څه وایي صاحبه دی خو وایي وایي کور به ښه ښایسته در راکړم آفرین چې په هغه کې به هېڅ شکایت نه وي منګر په 2 لکه افغانۍ مصرف په راځي او بل شرط دی شرط لري وایي سهار سهار به په ما چایو پراټې او پیرو یې راباندې خورې دی دلته دال نه خوري دی وایي دال مې ورې کلمې را وشورولې نو دلته باید چې زه نه کې بدن جوړ کړم دلته خو میوې او هر شی شته سر دې خلاص وکړه یاره دی اوس دلته غواړي چې ځان جوړ کړي خان صاحب د کنجانې څخه به نه وي پرې چپ څه نظره بس صحیح ده ستاسو شرط زموږ قبول دی بس صحیح है खान ठीक साहब है मान गए और बस ठीक है हाजी साहब मैं करा दूंगा और कोनो गल्ला नहीं हाजी साहब अंगूठी बड़ा प्यारा मैंने देगा دی څه وایي دی وی ولستان مشتری می خوښه سوی سمه ده کومه ښه کار ښه وکړه خوندور لوکس یې جوړ کړه ښایسته یې جوړ کړه چې په ګرده ښار کې بس د چا کور داسې ښایسته نه وي لکه زما د انګوشترۍ څه کوي نازوم دي وم ډېر پیسې در کوم د خیره बस सही है मान गए ठीक है हम इनके घर को चकाचक चमका देंगे بس شایسته در جوړ قربان دا پیغام واسه مقصد تو نور به نازیه صحیح په دواړو سترګو تا او دی دواړه نازوم نظره ته دی بوزه د خیره سره ښه دواړه به قرار دی هغه رنګ شان مشته کې به ولاړ سي هغه رنګ اصلا خان صاحب انګره باندې چل باجی ناظره دا خوا به د خیر سره داسې وکړې ته درځئ ناظره ته به داسې وکړې دا خوا به د خیر سره نجار راولې تور ته وګوره دا کلکینان خو دا سره کم ماچ دا زاړه زاړه پخواني کلکینان داسې ورځه دا در سره د بیخه وغورځوه د دواړو سترګو هغه سمه نیم دې که چشتې که هغه سمه ارچه بس صحیح ورسه ژر ورځه ورسه راځه استاذه راځه دغه دروازه ده دغه کسچن دی دغه 3 دروازې دي هغه کسچن دی د خیر سره اوس زموږ استاد به هم راشي خان صاحب هم دلې دي هغه به درته وایي چې بیا چې په څو ورځې څنګه دي حساب یې څنګه دی خان صاحب دغه دی استاد مې راوستی السلام علیکم استاد سړی مو څه شی په خیر جوړ راځه په خیر په سرات شی استاد بخیر دغه زموږ خونې دي دغه د دروازې دي د کلکینان دي شوروره دغه 1 2 3 4 5 شپږ وتاکه دي دغه دروازې کلکینان دا د بیخه سو وګرځو نور نوی پښکې کښېږده او غواړم د جمعې شپې ته دغه مصرف کراته وای او ګرد وروره پخوانی جوړ دی اوس خو نوی سیستم راغی دا به موږ ګرد د بیخه وکړو 2012 تخچې موږ راوړي چې نوی تخچې هغه به ګرد ورواش د جمعې شپې ته در جوړوم خو مصرف ډېر راځي کور دی ودان چې ته د جمعې شپې ته را تیارې د خیر سره ګوره ستا په کار کې باید خونه وي چې هر څو پیسې غواړې هغه زه تا ته در کوم ولې زموږ په کور کې خوشحالي ده یا بېغمه اوسه د کاره څخه دا اوس زه خپل مزدوران ولم بلا به ګره په کار اخته شي مصرف یې 2 لکه راځي باو 2 لکه خان صاحب هغه زما د چرګانو کپاس هم زوړ سوی دي په دغه 2 لکه کې به د خیره هم را جوړي سمه ده نظره سمه ده ته غم مه کوه اول خو نظره ته ګوره هغه چرګان چې دي هغه مو خاص د تندوري کباب دپاره د کړي دي ساتلي دي یعنې هغه لالهو د خیر سره هغه لالهو زر دانې به نور هم راوړي سمه ده ته ما د استادانو خدمت کوه صحیح دی نجار وروره ته داسې وکړه د خیر خپل مزدوران دې راوله بس ستا پیسې انشاءالله زه تا ته در کوم او خپل کار باید د اول مې هم درته وویله چې په کار کې به خو نه وي صحیح دی وروره که بس ورسه خپل کسان به راوړه صحیح ګوره ناظره د ټولو شیانو لیست دا ما جوړ کړی دی ښه اول د وارې به تر ټولو در مخه ژر وربسې د خیر سره رکو ولاته ورته هغه پر تخته کې چې هغه نوم نشته کېږي نه دی په تخته کې هغه ترکۍ دي که څه بلاوي دي هغه روکې به را تیارې کړې د خیر سره د پیسو غم مه کوه هر څه پیسې چې ورته خان صاحب ور زه در کومه ښه او دویم به د خیر سره داسې وکړې د غاړو والا سرای نه دی و سالون ته چې کم کسان راځي دغه ټولو نومان به نشته کې هغه د سړي پر سر باندې یوه غاړه یو نازک دسمال دا به د خیر سره به هر سړي ته تور کړې او پاته سو هغه د کور شان هغه د کور سیاړی دی هغه دوی پېژني کار یې پېژني هغه کار به تا نه کوم سمه ده و دا کار د علیس به ټوله تد سره واخې د خیره دا کار به ژر وکړې چې د جمعې شپې ته د خیره زموږ خوشحالي ده وبخښئ استاده ستړي مه شئ
څنګه دي ستاسو کارونه څنګه دي په رنګمالۍ مو څه وکړه د خیره موږ راغلي یو لک افغانۍ مو په کار دي پېښکې چې هغه رنګونه مو هغه سامانونه مو په راوړي دي نو کار دپاره په شروع کړو بیخي سمه ده استاذه ناظر به اوس راسي د خیر سره زه به چیک ورکم قرار به صرافۍ ته ورسي خپلې لک افغانۍ به در سره واخلي पाजी अजी साहब से पूछ रहे इतना बड़ा खर्चा कर रहा है किसी दे वास्ते बोट ले रहा है किसी दे वास्ते कपड़े ले रहा है किसी दे वास्ते की कर रहा है और मैंने मालूम नहीं कि खर्चा किस वास्ते अब पूछ ले शादी वादी है इतने चल के रहा है इतने खर्चे वर्चे हो रहे हैं ज़रा अजी साहब से पता करवा दे तो परेशान क्यों हो रहा है और मैं परेशान नहीं हूँ मैं जानना चाहता हूँ इतना बड़ा खर्चा किस वास्ते चल रहा है पाजी دی څه وایي صاحبه دی وایي تاسې دا دونه مصرفونه کوئ دا رنګونه جي کالیګان جي غاړې جي بوټونه جي دی په دغه اریان دی چې دوی دا مصرفونه پر چیش کې 15-16 ودونه پر یوه ځای کوي څه پېښه ده دا خو استاذه خبره پر دا رقم ده چې زه په خپله ټولنه کې یو ریکارډ جوړ کړم او خپلو عارفانو ته ماته ورکړم और बाजी मैं समझा नहीं और इतने कोई बड़ा फार्मूला लगाया जी साहब के हाथ और क्या कोई जहाज बना रहा है ये लोग और क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं कोई बड़ा बिजनेस चलने वाला यहाँ पे और किड़े वास्ते मसरफ कर रहे हैं دی وایي تاسې اختراع کړې ده یا ټانګ یو توپ یو تیاره مو جوړه کړې ده نړیوال تجاران به راغوښتي دي دا څه خبره ده چې تاسو دونه مصرف کوئ استاذه د ده سر خلاص کړه نه موږ ټانک جوړ کړی دي نه موږ داسې کنفرانس جوړ کړی دي نه موږ سپوږمکۍ ته ختلي یو چې رښتیا خبره چې دلته چې دی موږ ټول یو د بله سیالي سره کوو نو په دې خاطر باندې را روانې پنجشنبې په ورځ زما یو کوچنکی زوی دی هغه په ټولې دنیا را باندې ګران دی نو له خیره سره د هغه سنتي ده نو زه غواړم چې نړیوال ریکارډ جوړ کړم دی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده مریض زموږ هېواد ته راځي انجینران زموږ د هېواد چې تاسو ته راځي د لېمو ځایونه در جوړوي خوراکي توکي زموږ د هېواد ته راځي تاریخي اثار زموږ په میوزیم کې پراته دي توپ ټانک تیاره ستاسو خلکو موږ ته راکړي چې زموږ په هېوادو کې پراته دي او تاسو په دغه کې څه وخت یاست